سلامونه. زموږ په معاشره کې مختلف قسم خلک دي. د څه خلکو د وجې مسلې ورځ تر ورځه سیوا کېږي او په هغې کې اضافه کېږي. د څو خلکو د وجې مسلې کمیږي او په هغه کې کموالی راځي. ته په کومه طبقه کې راځې؟ تر ټولو نه وړومبی خو هغه خلک دي چې هغو ته د مسلو پته هم نشته چې مسله څه ده، د کوم ځای نه راځي، چارچاپېره څه روان دي. دی باچا یې، ده ته هېڅ پته نه لګي. بس د ځناورو غونده کې خوري، څکي، ویده کېږي، پاڅي. په دغه ځناور کې دومره فرق وي چې ده ته خدای پاک اشرف المخلوقات ویلی دی. نور دی د هېڅ نه دی خبر. دی به د خود په خود د مسلې وجه جوړېږي، ځکه چې دته څه علم نشته دی، څه پته ورته نشته دی. دویم طبقه هغه خلک دي چې هغو ته د مسلې پته شته دی، خو هغې غږ نه کوي، هغې خاموشه دي، هغې په هر څه پوه دي خو غږ نه کوي. دغه خلک هم د مسلې وجه ده، د دې د وجې مسایل نور سیوا کېږي. دریم طبقه هغه خلک دي چې هغو ته د مسلې پته هم شته او د هغې خلاف غږ هم پورته کوي، اویرنس پیدا کوي په مختلف طریقو باندې. د چا یوه لارې، د چا بله لارې، خو مختلف طریقې چې کوم دي هغه کنټریبیوشن کوي چې په خلکو کې آګاهي راشي. څلورم طبقه هغه خلک دی چې هغه د آګاهۍ سره سره پریکټیکل عمل هم کوي، قدم اخلي، میدان ته هم راوځي. دا دوه چې کومې طبقې دي، د دې وجې مسایل ورځ تر ورځه کمیږي او د اولنۍ چې کومې دوه طبقې دي، د دې د وجې مسایل ورځ تر ورځه چې کوم دی سیوا کېږي. دلته په معاشره کې مختلف قسم خلک دي، څوک پولیټیکلي، څوک سوشل ورکر دي، څوک چې مذهبي طور باندې مختلف طور باندې داسې اکټیویټیز کوي، داسې کارونه کوي، داسې سیمینارې کوي چې هغوی د مسلو حل کولو کوشش کوي. خو ډېر خلک ورته وایي چې تاسو ډېر زیات وزګاران دي، دا د حکومت کار دی، ستاسو کار نه دی. خو چې کله حکومت ته راشي بیا وایي چې نه، حکومتونو کار نه دی، دا خو بل څوک کنټرول کوي. او چې بل پسې بیا لاړ شي نو هغه بیا بهر نه بل څوک کنټرول کوي. دا قصه داسې روانه وي. دلته چې کوم خلک دی هغه ځپللی کېږي او ورځ تر ورځه خرابېږي. سمندر یو پیر راوتی نو ډېر په لکاو کروړاو ماهي چې کوم دی سیفته کړي وو، تباه کړي وو. یو کس راغلی و لیونی غونته، هغه یې یو ماهی راویستو او واپس یې دې اوبو ته ورغورځوو چې دا بچ شي، ځکه چې هغه تړلېدل. یو کس پسې بل راغی، ته څه لیونی نه دی؟ خو په لکاو کروړاو ماهي دی، دا به ته څه بچ کړي، دې سره به ته څه وکړې؟ هغه دې ماهو ته وکتل، دې کس ته یې وکتل، هغه یو ماهی داسې راواخیستو او دې اوبو ته یې چې ور چغه کړو، وایي دا یو خو مې بچ کړو که نه، د ده زندګي خو بچ کړو که نه. نو ته نن فیصله وکړه چې ته په کوم طرف ولاړ یې، ته د مسلو وجه کېږي او که ته مسایل حل کوې، ته خیر ښېګړه کوې، په هره لاره چې کوې. خو نن فیصله وکړه او عمل پرې شروع کړه. سلامونه.